15 پاکستانی پوځیان آیا رښتیا هم افغان طالبانو وژلي دي؟ چیرته یې وژلي دي او ولې؟ دا خبره حقیقت لري او که نه؟ ویډیو وګورئ ترڅو له پوره جزئیاتو یې خبر شئ. د پاکستان د حکومت چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې په امنیتي ځواکونو ډزې شوي او لږ تر لږه 15 سرتیري وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د فبروري په 8مه د پاکستان د پوځ د وینا په اساس لیکلي دي چې د اسلام آباد د ترهګرو له لورې د افغان خاورې استعمال په کلکه غندي. چارواکي وایي دا برید د خیبر پښتونخوا په کرما جنسۍ کې شوی دی. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. خو د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکو لا د اسلام آباد د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان چارواکو په دې اړه نور معلومات ورکړي نه دي چې څنګه پاکستاني طالبانو یې په عسکرو برید کړی دی. تر دې مخکې هم اسلام آباد په وار دا ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پرې بریدونه کیږي، خو د افغانستان د مخکینی حکومت چارواکو دا خبرې رد کړې وې او پاکستان یې تورن کړی و چې طالبان او نور ترهګر په خپله خاوره کې ساتي، پالي او بیا یې افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. اسلام آباد دا تور تل رد کړی دی. د 2021 د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له داخلېدو وروسته د پاکستاني طالبانو جرأت نور هم زیات شوی دی او ګواښ کړی دی چې د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې به بریدونه روان ساتي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. چینل در سره سبسکرایب کړئ. پر پاکستاني پوځیانو د بریدونو په اړه هم خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.